شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د مورقي یا د ټایفاید ناروغۍ په اړه باندې یو څه ووایم. ډېری زموږ خلک چې دي د مورقي ناروغي چې کومه ده هغه د ملاریا سره غلطوي او تل یو سړی ملاریا او ډېر وخت پکې تیر شو بالاخره په مورقه باندې بدله شو ملاریا، بلکې دا یو ناسم فکر دی. مورقي ناروغي چې کومه ده دا خپله یو بکتریا ده، دا چې د ناپاکه خوړو او د ناپاکه اوبو د څښلو او خوړلو په پایله کې رامنځته کېږي. کله چې دا سړی وخوري نو دغه بکتریا میکروب په کولمو کې ځای نیسي او بالاخره دا ناروغي رامنځته کوي. 10% کې ناروغان داسې وي چې تر 6 میاشتو پورې په ډکو میتیازو کې د مورقي دا میکروب خارجوي او نور خلک په ناروغه کوي، او 15% کې داسې دي چې تر 1 کال پورې په ډکو میتیازو کې دغه میکروب خارجوي، او ځینې ناروغان داسې چې په تریخي کې ځای نیسي دا میکروب او بالاخره د تریخي یا د صفرا د کڅوړې د ګټو یا کاڼو سبب کیږي. څنګه په دې ناروغۍ باندې پوهېدلی شو؟ په دې کې چې دی هم هره ورځ تبه وي، حتی تر 40 درجې پورې. نو همدا وجه ده چې زموږ خلک یې د ملاریا سره غلطوي. ځینې ناروغان اسهال او ځینې قبضیت لري، سردردي پکې وي، همدارنګه کمخوني رامنځته کوي که دوام وکړي، تورې او ځیګر پکې چې دی غټېږي، سرې نقطې په مټو او همدارنګه ورونونو کې رامنځته کېږي. د دې ناروغانو د ژبې څوکه سره او په منځ کې خړه سپینې پردې باندې پوښل شوي، او همدارنګه ځینې ناروغان په ډکو میتیازو کې وینه ترې خارجېږي. که چېرته دا بې درملنې پاتې شي نو د کولمې د سوری کېدو سبب کېږي، او همدارنګه که په مغز په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو د انسان د مرګ سبب کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هر چا کې دا ډول نښې نښانې ولیدل شي په سملاسي ډول باید ډاکټر ته ولاړ شي. په ډېره یو اسانه معاینه او د ډکو میتیازو په معاینه کې دا ناروغي معلومېدای شي او بیا یې درملنه ډېر په اسان ډول کېږي، چې زموږ او ستاسې په وطن کې بغیر د ډاکټر د سپارښتنې خلک هم د درملتون نه اجازه لري چې درمل راواخلي او په ځانګړي ډول انټي بیوټیک، یعنې د سیپروفلوکساسین په نامه یو انټي بیوټیک په واسطه باندې چې 2 ځله وخوړل شي تر 10 ورځو پورې دا درمل کېږي. خو ښه خبره دا ده چې د یو ډاکټر په مشوره دا کار وشي. څنګه له دې ناروغۍ څخه ځان ساتلی شو؟ یو مشهوره مقوله ده وایي چې هر شی چې تاسې خورئ، پینځئ، جوشوئ او که نه پوهېدلی نو بیا هېڅ کار ورسره مه لرئ، چې تل خپل لاسونه پاک مینځئ. واکسین هم لري د ټایفین یا ټایفورال په نامه، د 15 کلنۍ نه پورته چې د سپارښتنه کېږي هر 3 کاله بعد د دې واکسین کېږي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه اخلم. ستاسې د بشپړې